د دې کهاني شروعات د یو پلار او د لور نه شروع کیږي چرته چې هغه د خپل ګرمو په چټیانو کې د یو دنګ غر سر ته خيږي دغه غر نوم وسترن نارت د کله چې دیو دغه غر سر ته وخیږي نور په دغه پلان ټوبیس خپل لور نوریا ته د لیجنډر ټولز ورګي وایي چې د خلکو دا یقینو چې په زرونو کالو مخکې به دغه نار ټولز په ټوله دنیا ګرځیدو خو ولې بیا په هغه وخت کې په هغه جادو شو هغه د کمرو په شکل کې په دې غر کې بند شو په دغه پخوانو کهانیانو باندې د یقین کولو وس هم په دې ټوبیس یقین کولو چې دا د هغه وخت یو ځدماور پاتې دی خو دې په دغه کمرو کې بند شوی دی هغه به یو ځل دوباره بیا راژوندی کیږي په دې خبرو سره اوریدلو سره نور یا هم په دې خبرو یقین وکړو دا غي په ځل کې هم دا یره پیدا شو د دې نه پس شل کاله پس چې کله نور یا دوی شو او د شلو کالو نشو نو هغه په دې کهانیانو باندې یقین کول پرې خودل هغه صرف په نیو ماډرن ساينس باندې یقین وو ځکه چې هغه دغه وخت پولیونټالوجیست جوړ شوی و دراصل پیلونټالوجیست یو داسې ساينس دی چې هغه د ځمکې لاندې د زناورو هډوکي پیژندل شي چې هغه ته د شپږو میاشتو مهنت کولو نه پس یو عجیب شانته ډانچه میلاو شو په ځمکه کې دننه چې د هغه په خوشحالي کې هغه خپل ټول ملګری را جمع کړل او هغه یو پارټي وکړه هغه پارټي ورته ارینج کړه بلخوا په یو خطرناک غر کې د کانستراکشن کار روانو چې پکې خلک لګیاو مزدورانو کار کولو دا په اصل کې د میرو لار جوړیده چې پکې دننه د میرو د بس لار جوړیدلو د پاره خطرناک بمونه ډزیول کېدل دغه په وجه څخه خلکو د دې خلاف ویرودوم کول شروع کړل خو انجنیرانو بیا هم دغه نظر انداز کړ او یو ځل بیا د غاټي دماکي کولو د لپاره کوششونه شروع کړل د دماکي کولو د لپاره چې کله خلک د کوبا خوا لاړ نه دی عجیب شانتي اوازونه واوریدل چې د خطرناک اوازونو اوریدو سره په دغه ځای کې ځمکه هم پړقېدو شو چې په اخوا دی خوا کتو سره د دیو نظر په یو خطرناک او ناشنا اشیز باندې ولګېد چې دغه نه ویریدو او دیو د خپل ځان بچ کولو لپاره بهر طرف ته منډې کړې خو د هر سایډ نه د ملبي راغورځېدلو په وجه دغه ټول په دغه سوري کې بند شو لږه شیبه پس دغه خبر د نارت کوریا د افیسر کوارټر ته ورسېدو او افیسر یو دم دغه زیته جازونه ولېږل چې دغه زینت تصویران واخلي چې اخر په دې ځکه څه وشو داسې ولې بلخوا په ټول ملک داسې غوغا جوړه شو چې د ملک وزیر اعظم پرایم منسٹر هم خبر شو چې هغه د خبر نو وروسته ډایرک په دغه طرف واپس را روان شو او د خپل ایڈوایزر منیجر سره د ځنګل په طرف روان شو او په لار یې سوچ وکړ چې څه وکړو ځکه چې په دې حادثه کې تقریبا 50 کسان مړ شوي دي او لږه شیبه پس ورته په دغه ځای کې د دغه زیست تصویران هم وښودل شو چې په کم کې په ځمکه کې د ناشنا سوري شوي وو خو په دغه لیدو سره د دیو احساس وشو چې دا د یو خطرناک او زناور تخپو نشانونه دي خو په دې خبره لا د دیو پوره یقین نه وو دیو په لار دغه خبرې کولې او خپل سفر یې جاری ساتلو او هغه زیته د تللو رسبېلو د پاره یې خپل ځان تیار کړی وو بل خو نور یا د خپل ملګرو سره په پارټي کې مصروف و چې په دغه ټیم کې ناسا په یو هلیکاپټر راغی او دا غینه یو آرمي افسر راوکوس او نور یا تایویل چې ستاسو سره پرایم منسٹر ملاویدل غواړي په دې هر څورېدو سره نور یا ومنله او هغه د دیو سره واپس هلیکاپټر ته وختله او د وزیر اعظم پرایم منسٹر خواله د تللو لپاره تیار شو دیو چې کله هلته ورسېد نو دا یو ناشنا کمرې ته دننه کړه چې هلته د غټو افسرانو سره پرایم منسٹر هم ناست وو خو دغه ټولو د خپلو خیالاتو مطابق دا وینا وه چې دا هر څه د خطرناک ګیس راوتلو په وجه شوي دي خو د نور یا په دغه خبرو یقین نه و د هغې هم دا خیال چې دا هم یو خطرناک او غټ ځناور دی چې د هغې یو ځل بیا په دنیا را ژوندی شوی دی چې د دې په خبره یو بل منیجر هم یقین وکړه خو هغه دا خبره د ټولو په مخ کې نشوه کولی خو ولې باقي ټولو افسرانو ته د نور یا دا خبره یو ګپ ښکارېدلو هغې دا وینا وه چې داسې یو ځناور خو اړو کېدی نشي په دې دنیا کې په نن وخت کې د به خوړل څه د به څکل څه د به څنګه ژوند کو دی تر اوسه پورې څنګه ژوندی پاتې شو چې په دغه دوران کې یو سیګرټ نومي جنۍ هم په دغه ځای کې راغلله سیګرټ پلاس یو کمپیوټر چې په هغه کمپیوټر کې دیو تر ټولو د دغه واقعي یو ویډیو راواړوله کومه ویډیو چې هغه ډېر په مشکل سره پیدا کړې وه او څنګه چې دغه ویډیو پلی کړه نو په کمره کې دننه خلک ټول حیران پاتې شو ځکه چې په دغه ویډیو کې 2.5 فوټه یو خطرناک راکشر وختلو د ویډیو کتلو نه پس د ټولو د یقین راغی چې د نارت یا کور په غرونو کې یو 2.5 فوټه خطرناک ځناور عجیبه شته بل خو د لیزیا یو وړوکي کلي کې یو بوډا او بوډۍ ژوند تېرولو چې په دغه دوران کې دیو څه عجیبه شانتي اوازونه واورېدو او سپي هم غپل او ناڅاپه د دیو د کور ټول سامانونه پړقېدلو شروع شو د دیو دا مطلب و چې دا یو زلزله ده چې دیو د خپل کور کې دنده یو سیګرټ څکي او هغې ته ښکته کوز شو او کله چې واپس راوختله وی کتل نو د هغې ټول کور تباه شوی و او د هغې سره په خوا شا کې هم ډیره زیاته تباهي شوې وه د دې نه پس ناریا دا فیصله وکړه چې هغه به د دې واقعي په باره کې د ټولو معلومات کوي د ټولو افسرانو په وینا سره یې دا د دغه ځای ایډوایزره جوړه کړه پرایم منسټر په خپله وویل
د میټینګ ختمېدلو نه پس نورې ته یو کس ته لیکزاب د واقعي په باره کې وویل. دې اورېدلو نه پس هغوی په یو هلیکاپټر کې کېناست او د لیزګا طرف ته روان شو چې په لاره باندې دوی د یو بل سره ښې ډېرې خبرې هم وکړلې. په دغه دوران کې انډریاس د نوریا نه د پیری رنجس جوړېدلو په باره کې پوښتنه وکړه. د هغې په جواب کې ورته نوریا وویل چې د هغې د بچپن نه د قدرتي د دې سره شوق و. هغې اخوا او دېخوا ټوله دنیا ټوله پیژندل غوښتل. هغې سره انډریاس ته د خپل پلار ټوبیاس په باره کې هم وویل چې څنګه به هغه په بچپن کې غرونو ته بوتله او هغې ته به دغه قیسې کولې. د بدقسمتۍ نه د دې په دغه قیسو دومره یقین راغلی چې هغه د اصل زندګۍ نه بهر وتلی وه. مزه د هغه حالت دومره خراب شو چې هغه په یو زوړ هسپیټل کې داخل کړی شو. په الیزګیا کې د دغه تباهي کتلو نه پس دوی ډیر زیات حیرانه شول او ښکته راکوز شول او هلته کې د هغې ملاقات د یو کرسټن کیس سره وشو چې د دغه ځای د پوځ ټول ساتنه کوله. چې د هغې نه پس ورته دغه افیسر وویل چې هغه ځناور په الیزګا کې د تباهي کولو نه پس 2 میله لرې تللی دی. هغې نه پس هغه یو دم ورک شو. بیا د پوځ د ډیر کوششو کولو باوجود هم هغه میلاو نه شو. ته نه لګي چې هغه په ځمکه ننوت که چېرته لاړو. هغې نه پس هغې د هغې بوډا او بوډۍ نه تپوس وکړه کوم چې تر ډیر وخته پورې یېرېدلي وو. خو ولې هغې په خپل سیګرټ کمره کې پټ شوي نو هغې ته ډیر معلومات نه وو. خو بیا هم هغه بوډۍ ښځې وویل چې هغې د یو خطرناک ځناور اوازونه اورېدلي وو. داسې اوازونه لکه هانګ کونګ چې په هغې باندې حمله کوي. دې نتیجې نه بیا هم اصل مقصد معلوم نه کړی شو. د هغې نه پس نور یې په خپله د هر څیز په باره کې کوشش کولو دپاره بهر ووتله او په دې باندې یو ناشنا شان بیا ولګېد چې دا اخوا دېخوا لاړه نو دې یو ناشنا او د خپې یو غټ چاپ ولیدو. هغې زر د هغې خپې د نشان معلومولو کوشش شروع کړو. هغې د ډیر کوششونو کولو باوجود هم هغې ته څه پته ونه لګېده چې د کمې په وجه هغه د دغې ځناور پته ولګوي. ولې اوس د دې ټول لاجیکل ختم شو نو دې سوچ وکړو چې دا به د خپل پلار نه مدد واخلي. خو حالانکه هغه اوس په دغه وخت کې په یو ډیر لرې غر کې ژوند کوي. هغه ته د رسېدو دپاره د دیو دغه ټول افیسران یو ځای شو او روان شول چې د هغه ځای معلوم کړي. خو هلته د رسېدلو نه پس ټوپیس چې دیو ولیدل نو یو دم یې په دیو ټوپک راواړو. کله چې خپل لور نوریا ولیده نو هغه ټوپک ښکته کړو چې د هغې نه پس یې خپل کور ته ټول دننه کړل او هلته یې ورته هر څیز وښودلو. هغه څیزونه چې هغه د ډیر وخت نه په هغې باندې ریسرچ کولو. خو کله چې ورته دیو هغه ویډیو وښودله نو ټوبیس ډیر زیات عجیبه او حیرانه شو او هغه صرف دغه یوه خبره وکړه چې هغه راغی. خو نوریا تر دې وخته پورې په هیڅ هم نه ده پوهه. هغې دپاره هغې د خپل پلار نه یو ساینټیک ایکسپلینیشن وغوښتلو. هغه د دې دپاره چې هغې د دې نه د بچ کېدو دپاره لاره ومیني. رولز د ناربیا نه ځکه ورک شوی دی چې هلته کې ټولو خلکو عیسایي مذهب خپل کړی دی. هغې نه پس دا وویل چې دا خبره ما څو کاله مخکې کول غوښتل او هغه خو خلکو د چپ کولو دپاره پاګلخانې ته لېږلی چې ته خو پاګل یې. د هغې نه پس یې خپل بیګ اوچت کړ او دوی ټولو ته یې وویل چې په ما پسې راځئ یو خاص ځای ته مو بوځمه. او په هلیکاپټر کې د مزل کولو نه پس دیو ټول د ټوبیس ښودلي ځګي ته ورسېدل چې په هغې رسېدو سره هغه د هغه ځای په ریسرچ کولو شروع وکړه. او د ریسرچ کولو نه پس هغه اخوا دېخوا وکتل او ویې ویل چې دا ځای خو پوره بدل شوی دی. بل خوا نوریا ته بیا هغه محق راغی کوم چې هغې په ډایرۍ کې لیکلی و. هغې دغې ته کتل چې ناڅاپه نظر په یو عجیبه شانتې ځناور ولګېدو بلکې دا هیڅوک هم نه و. دا حالانکه هغه ټرول وو چې په کلونو مخکې ځان په دغه ځای کې پټ کړی. خو د دیو قسمت دا خو چې هلیکاپټر ورسره و نو دیو ټول هلیکاپټر ته ورسېدل او د هغه ځای نه وتښتېدل. دیو چې کله د دغه ځای نه ووتل او یو سیف ځای ته ورسېدل نو دغه ویډیوګانې په انټرنیټ باندې مشرانو ته وښودلې. د راروان پارټ دپاره زموږ چینل لازم سبسکرایب کړئ که تاسو هم غواړئ.